بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، نن درته یو داسې عظیم الشانه او یو منفرده وظیفه بیانوم. دا وظیفه به تاسو د ماښام په ټیم کې کوئ. دا عمل تاسو روزانه هم جاری ساتلی شئ. د ستاسو هغه ناممکنه پریشانی چې هغه د ختمېدو اډونوم نه اخلي، یا د ستاسو څه حاجت دوي او هغه د لوی نه لوی حاجت ولې نه وي، او تاسو دا غواړئ چې زما د حاجت تی پوره شي، یا د ستاسو څه بیماری وي او هغه لا علاج بیماری وي، او تاسو دا غواړئ چې الله جل شانه مونږ ته د دینه نجات را نصیب کی. یا زما محترمو، د ستاسو د رزق د تنگ دستیا مسله ده، د مال او دولت او د رزق تنگسیا ده، او تاسو په فقر و فاقه کې اخته یئ. نو محترمو، د عظیم الشان عمل تاسو هم نن ضرور وکئ، بس چې څه ټیم هم تاسو ته موقع ملاویږي او تاسو فارغ وئ او توجه دیان مو برابر وي، نو د ماښام په ټیم کې تاسو دا وظیفه یو ورځ وظیفه ده ضرور تاسو ازماو کوي. ان شاء الله تعالی د دې حیران کن کمالات او برکات په تاسو بخپل باندې محسوس کوي. نو زما عزتمندو، دا وظیفه به تاسو د ماښام مونځ نه پس کوئ، ماسخوتن مونځ پورې تاسو کولی شئ، او روزانه تاسو هم د خپل معمول جوړولی شئ. زما عزتمندو، الله جل شانه مونږ ته زندگی را کړې ده، او کریم رب بیا مونږ ته د عبادت توفیق هم را نصیب کو. لہذا محترم، مونږ ته پکار دی چې د قرآن پاک تلاوت په اهتمام سره کو، او دې سره سره خو خشوع وضو سره د الله جل شانه عبادت هم کو، او ور سره د نورو کندو یتیمانانو او د فقیرانو هم خیال ساتو. زما عزتمندو، په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو ډیره اسانه وظیفه او عمل بیانوم. ان شاء الله تعالی چې کوم قسم بیماری وي، الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره ختم کی. خدا خبره یاد ساتئ، یو بیمار دی، هغه په خپل دا وظیفه او دا عمل نشي کولی، نو بل کس هم داغه د پاره دا وظیفه او دا عمل کولی شي. محترمو، کله چې تاسو دا وظیفه وکئ، نو د ټول کال پریشانی به مو الله جل شانه ختم کی، او ټول کال به مو الله جل شانه د مخلوق د محتاجین اوساتی، او د ستاسو نه به الله جل شانه د مال او دولت او د رزق د تنگ دستیا لري کی. دا یو داسې عمل دی چې د علما او بزرگانو نه را نقل کړی شوی عمل دی، تجربې پرې کړی شوی دی. او زما عزتمندو، بل ضروری خبره دا وورئ، که د ماښام نه واخلې ماسخوتن ټیمه پورې په دې کې تاسو ته موقع میلاو نشوه، تاسو دا وظیفه نشئ کولی، نو د ماسپښین مونځ نه پسې هم کولی شئ، د مازدیګر مونځ نه پسې هم کولی شئ، او د ماښام مونځ نه پسې هم کولی شئ. خدا یاد لرئ زما عزتمندو، د ماسخوتن مونځ نه مخکې به د ورځې تاسو دا وظیفه مکمل کوئ. نو صرف د یوې ورځې وظیفه ده، او ډیره اسانه او مختصره وظیفه ده، ډیر لږ ټیم په دې باندې لګي. نو زما عزتمندو، تاسو صرف یو ورځ دا وظیفه او دا عمل پوره توجه دیان سره وکئ، تاسو به وګورئ چې ستاسو په ژوند کې به څومره انقلابات الله جل شانه راولي. دغه رنګ زما عزتمندو، که چېرې دا وظیفه تاسو روزانه خپل معمول جوړ کړئ، نو بیا به نور علی نور وي. یعنی د پښتنو مقوله ده چې په شربت کې څومره ګوړه اچئ نو دومره خوږیږي. نو زما عزتمندو، که چېرې تاسو روزانه دا عمل کوئ او دا خپل معمول جوړ کړئ، نو تاسو به ډیر انقلابات محسوس کړئ، او الله جل شانه به ستاسو مکمل زندگی بدله کړي. اوس زما عزتمندو، راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقه کار ز تاسو ته بیانوم. زما عزتمندو، ډیره مختصر وظیفه ده، د غړې په حساب سره ټوټل 10 منټه
په دې باندې نه لګي ضرور تاسو دا وظیفه او دا عمل هم نه کوي. ترتیب او طریقې کار دا دی چې د څه لپاره تاسو دا وظیفه کوئ نو هغه نیت په تاسو وکړئ. ستاسو ناممکنه حاجت وي، لا علاج بیماری وي، تاسو غواړئ چې زمونږ دا بیماری ښه شي او ختم شي، یا مشکلات او تکالیف او پریشانو کې راګیر وي نو چې ستاسو مسائل وي د هغې نیت په تاسو وکړئ. د دې نه پس به زما عزتمندو 3 پیرې تاسو درود شریف ووایئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي ووایئ. بیا به په یو سا باندې یعنی منځ کې به سا نه اخلئ، په یو سا به 7 مرتبه 7 پیرې به یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یعنی په یو سا باندې به دا ووایئ. بیا به سا واخلئ. د دې نه پس به زما عزتمندو بسم الله الرحمن الرحیم سره سوره کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا به تاسو 3 مرتبه 3 پیرې تاسو ووایئ. د دې نه پس به زما عزتمندو 11 مرتبه 11 پیرې به تاسو یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب دا به تاسو 11 مرتبه ووایئ. د دې نه پس و بیا 3 پیرې تاسو درود شریف ووایئ او بیا به د دعا لپاره لاس پورته کړئ. ان شاء الله تعالی تاسو به وګورئ چې د کوم سیز لپاره تاسو دعا غواړئ الله جل شانه به ضرور تاسو دغه مسله حل کوي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.